ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء نوراني قاعدة زاي سين شين صاد ضاد طاء كاف تاء كاف ألف نوراني قاعدة د حروفو سم ادا کول او تمرین. لام ألف با لام با نوراني قاعدة. ضحكت منها القطة تاء تاج فوق. د نوراني قاعدې ګرانو زده کوونکو اوله تختې راواړوئ. لارښوونه: د مفرداتو نومونه چې څرنګه لیکل سوي دي همداسې یې له سره تر پایه په یاد کړئ. د لیکې د پایه څخه راسته طرف ته او د لاندې څخه د پورته طرف ته یې ښه ووایاست. د حروفو ټکي پورته دي که کښته او څو دي او کوم حروف په کشولو سره ویل کیږي ښه سم یې یاد کړئ. د تعلیم د طریقې ښه پاملرنه وکړئ، کنه نو ستاسې عمر، ستاسې وخت او ستاسې زیار بېځای کیږي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاء خاء دال ذال را. حاء ادا کیږي د ستوني په مابینځ کښي، خاء ادا کیږي د ستوني په سر کې، دال ادا کیږي چې کله د لوړې زامې د مخ دو غاښو بیخو ته د ژبې سر وروړو، دلته حرف دال ادا کیږي. ذال ادا کیږي کله چې د ژبې سر د لوړې زامې د مخ دو غاښو ته وروړو، دلته حرف ذال ادا کیږي. را ادا کیږي چې کله د ژبې کناره لوړې ورې ته وروړو، دلته حرف را ادا کیږي. هر حرف چې کله مشدد کو مخکې حمزه متحرکه ورته راوړو، نو یو څو واره د ځان سره را تکرار کړو، دا حرف مخرج به شرط معلوم سي. اح 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 اخ اخ د خا اواز شدي دا ډک وي، د حا اواز شدي اغه نری وي، نو خابه داسې وایو اخ أد 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 أذ 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 أذ. کچیر زده کوونکي انداره مختونی سي بیا بدال شور معلوم سي چې د ژبې سر زما پر کم ځای باندې ومشتي. أذ أر 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 دلته په خا او پرا کې بډکوالی د شونډانو په ذریعہ سره نه کوو، بلکې بیا دلته حرف واو داغه څخه را پیدا کیږي. ار بیا نه وایو، ار ویل صحیح نه دي، داسې بیا وایو ار. صالح محمد د حا مخرج بیان کا. بسم الله الرحمن الرحیم. حا ادا کیږي د ستوني په منځ کښي. اح. عبدالرحمن حا چیرې ادا کیږي؟ حا ادا کیږي د ستوني په منځ کښي. اح. منیر احمد حا چیرې ادا کیږي؟ حا ادا کیږي د ستوني په منځ کښي. اح. محمد یاسین حا چیرې ادا کیږي؟ حا ادا کیږي د ستوني په منځ کښي. اح. سفیلا حا ادا کیږي د ستوني په منځ کښي. اح. فیض محمد حا ادا کیږي د ستوني په منځ کښي. اح. حرف خا صالح محمد چیرې ادا کیږي؟ خا ادا کیږي د ستوني په سر کښي. اخ. او د خا आवाज باریک وي او که ډک وي؟ د خا आवाज باید ډک وي. څنګه بیا وایو؟ اخ. عبدالرحمن خا چیرې ادا کیږي؟ خا ادا کیږي د ستوني په سر کښي. اخ. د خا आवाज به باریک وي که به ډک وي؟ ډک وي. څنګه بیا وایو؟ اخ.
اخ. اخ. منیر احمد حرف خا چیرې ادا کیږي؟ خا ادا کیږي د ستوني په سر کښې. اخ. محمد یاسین خا چیرې ادا کیږي؟ خا ادا کیږي د ستوني په سر کښې. اخ. سفیله خا ادا کیږي د ستوني په سر کښې. اخ. صالح محمد دال چیرې ادا کیږي؟ د دال مخرج ووایه. دال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ ته دوو غاښو و بیخو ته ورولو. اد. عبدالرحمن تی وایه. دال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ ته دوو غاښو و بیخو ته ورولو. اد. منیر احمد تی وایه. دال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ ته دوو غاښو و بیخو ته ورولو. اد. محمد یاسین تی وایه. دال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و بیخو ته ورولو. اد. سفیله تی وایه. دال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و بیخو ته ورولو. اد. فیض محمد تی وایه. دال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و بیخو ته ورولو. اد. زده کوونکي دي د دال د ادا په وخت کې متوجي سي چې ژبه د باندې جنې راونوځي. داسې بیا وایو اد. اد. د حرف ذال مخرج وایه صالح محمد. ذال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ ته دوو غاښو و سرو ته ورولو. اذ. او زده کوونکي دې ته متوجي سي چې د دال د ادا په وخت کې ژبه د باندې جنې راونوځي. داسې باید ووایو اذ. اذ. عبدالرحمن تی وایه. دال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و سرو ته ورولو. اذ. منیر احمد تی وایه. دال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و سرو ته ورولو. اذ. محمد یاسین تی وایه. دال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و سرو ته ورولو. اذ. 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 زده کوونکي دي متوجي سي چې د دال د ادا په وخت کې به ژبه د باندې نه راباسي بلکې د ژبې سر د لوړې زامې د مخ دوو غاښو ته وروړو. دلته حرف ذال ادا کیږي نو حرف ذال بیا صحیح ادا کیږي. سفیله تی وایه. دال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و سرو ته ورولو. اذ. 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 د ذال اواز چې دی دا باریک دی ډکو بیا نه کوم چیرې ډک ویلی بیا حرف ضاجن جوړیږي. اذ. اذ. فیض محمد تی وایه. دال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و سرو ته ورولو. اذ. صالح محمد د را مخرج بیان کا. وا ادا کیږي د ژبې کناره به لوړې ورې ته ورولو. ار. 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 او ډکه بیا وایو. وا ادا کیږي د ژبې کناره به لوړې ورې ته ورولو. ار. شونډان ته به حرکت نور کو چې بیا دلته واو پشکې پیدا کیږي. ار ویل غلط دی. ار. 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 کله چې واضح حرف را وایو هم به شونډانو ته حرکت نور کو. را. را. ار. ار. منیر احمد تی وایه. را ادا کیږي د ژبې کناره به لوړې ورې ته ورولو. ار. محمد یاسین تی وایه. را ادا کیږي د ژبې کناره به لوړې ورې ته ورولو. ار. سفیله تی وایه. را ادا کیږي د ژبې کناره به لوړې ورې ته ورولو. ار. او ډکه بیا وایو. ار. ار.
زده کوونکي دې دغه سبق د ځانه سره ډېر وایي چې بیا را روان سبقان به دوی ته اسانه سي. صالح محمد د ح سنیولې تر را پورې د مخارج بیان کا. ح ادا کیږي د ستوني په منځ کښې. ح خا ادا کیږي د ستوني په سر کښې او خا چې د ډکه ویل کیږي. خا دال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ ته دوه غاښو و بیخو ته ورلو. دال ذال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ ته دوه غاښو و سرو ته ورلو. ذال را ادا کیږي د ژبې کناره به لوړې ورې ته ورلو. را او را ډکه هم ویل کیږي. محمد یاسین تی بیان کا مخارجه. ح ادا کیږي د ستوني په منځ کښې. ح خا ادا کیږي د ستوني په سر کښې او خا ډکه ویل کیږي. خا دال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و بیخو ته ورړو. دال ذال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و سرو ته ورړو. ذال را ادا کیږي د ژبې کناره به لوړې ورې ته ورړو او را هم ډکه ویل کیږي. را. منیر احمد حرف ورته مشدد کا، حمزه متحرک ورته راوړه، د ح سنیولې تر را پورې ووایه. اح اخ اد اذ ار. زده کوونکو کله چې حرف مشدد سي مخکې متحرکه حمزه ورته راوړه سي، په دغه صورت کې موږ ته مخرج د هر حرف جلا جلا راته معلومیږي. همدا رقم به د ځان سره ډیر وایو نو زموږ مخارج به ښه پاخه سي، را روان سبقان به راته اسانه سي. ښځه د اسلام په رڼا کې